د اچ پایلوري یا هلیکوبکټر پایلوري په هکله خبرې کوو. اچ پایلوري یا هلیکوبکټر پایلوري یو میکروب ده چې له بهرني محیط نه د خوړو او څښو له لارې انتقالیږي معدې ته او په معده کې د التهاب، عفونت او بالاخره په ځینو حالاتو کې د مدهشو او وژونکو تکالیفو سبب ګرځي. اچ پایلوري یا هلیکوبکټر پایلوري سپایرل شیپ یا سپرینګ ته ورته شکل لري او په خپلو پورتنیو ساحو کې یا قدامي ناحیه کې په دې ځایونو کې د فلاجیلا په نامه ساختمانونه لري. فلاجیلا اچ پایلوري ته د حرکت ورکولو توان ورکوي، یعنی اچ پایلوري زموږ په میکوزا کې یا د معدې په داخلي پرده کې د فلاجیلا په واسطه حرکت کولی شي. همدارقم له یوې سیمې بلې سیمې ته د حرکت صلاحیت د دغه فلاجیلا یا د دغه شاخکونو په واسطه ورکول شوی ده. د دې ترڅنګ د اچ پایلوري په ساختمان کې مهم ځینې ترشحات موجود دي، یعنی دغه اچ پایلوري د ځانه د یوریز په نامه یو انزایم ترشح کوي او د یوریز دا کوم انزایم چې ترشح کیږي دته یوریز وایي. یوریز په معده کې موجوده یوریا اخلي او په امونیا یې بدلوي. یوریا له اوبو سره یو ځای شي، د یوریز په نامه انزایم اوبه یوریا سره یو ځای کوي او بالاخره NH3 یا امونیا جوړوي، جمع کاربن ډای اکساید. امونیا بیس یا القلي ده، بیس یا الکلاین او القلي د تیزابو ضد خاصیت لري. یعنی اچ پایلوري د یوریز په نامه کوم انزایم چې ترشح کړ، دغه یوریز راځي یوریا په امونیا تبدیلوي او امونیا د تیزابو ضد خاصیت لري او دغه کومه ساحه کې چې اچ پایلوري موجود ده دلته نیوټرالایزیشن یا خنثی سازي د تیزابو کوي. کله چې تیزاب د هغه ساحه کې خنثی شي، له منځه لاړ شي، نو اچ پایلوري کولی شي چې په اسانه هغه ساحه کې ژوند وکړي. دا یو بد خاصیت ده، یعنی د ځان د ساتنې لپاره خپله له خپل وجوده د یوریز په نامه انزایم جوړوي او دغه یوریز بالاخره امونیا جوړوي او امونیا ضد د تیزابو خاصیت لري. د دې ترڅنګ بل کوم څه چې په اچ پایلوري کې موجود دي او اچ پایلوري ته د نښتلو صلاحیت ورکوي هغه لایپو پولیساکرایډز دي. لایپو پولیساکرایډز لایپو پولیساکرایډز د اډهیژن یا د نښتلو صلاحیت اچ پایلوري ته ورکوي. اچ پایلوري چې کله د بهرني محیط نه راننوته او زموږ معدې ته ځان راورسوه، دغه څو کارونه مخرب فعالیتونه د ځان نه شروع کوي، یعنی د فلاجیلا په واسطه حرکت کوي، انزایم جوړوي د یوریز په نامه چې هغه بالاخره تیزاب خنثی کوي او د اچ پایلوري د اوسېدو لپاره زمینه مساعد کوي او کومې ساحې ته چې ځان ورسوي نو په هغه ساحه کې د لایپوپولیساکرایډز په نامه سلیخناکه مواد له ځانه ترشح کوي او دغه سلیخناکه مواد بالاخره اچ پایلوري ته په یو ځای کې د نښتلو صلاحیت ورکوي چې ونښلي. همدا ډول په اچ پایلوري کې مخرب نور فعالیتونه هم تثبیت شوي دي، یعنی دغه اچ پایلوري له خپله ځانه اګزوټاکسینز یا دوه ډوله زهري مواد له ځانه ترشح کوي. دغه اګزوټاکسینز یا زهري مواد عبارت دي له کاګ ای او واګ ای. کاګ ای او واګ ای دوه هغه مواد دي یا دوه هغه زهرونه دي چې یا زهر دي چې د اچ پایلوري په واسطه ترشح کیږي او دغه دواړه د کاګ ای د سل ډیت سبب ګرځي یا اپاپټوسس منځته راولي یا د معدې حجرات وژني او له منځه یې بیایي او د واګ ای په نامه چې کوم ټاکسین یا زهر دی دا د حجراتو ترمنځ جنکشنز یا ټایټ جنکشن په نامه موجود شیردانونه له منځه وړي او د حجرې انټګریټي یا ثبات له منځه وړي بالاخره.
راځو یو څه نور په دې ډایګرام کې ګورو. دا زموږ مرۍ او دا هم د معدې شکل ده. زموږ معده لومړنۍ ساحه یې د فنډس په نامه یادیږي، وبښئ کارډیا په نامه یادیږي، کارډیا. دویمه ساحه د معدې د فنډس په نامه یادیږي. دریمه ساحه د باډي په نامه او څلورمه ساحه د معدې پایلوریک ریجن نومیږي. ایچ پایلوری معمولا د باډي او پایلوریک ریجن کې ډیره وده کوي، یعنی دغه ساحه د ایچ پایلوري د وده لپاره ډیره مساعده ده. همدغه ساحه که موږ د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو داسې یو ساختمان لري. سمپل کلمنر اپیتیلیم لري، یعنی د میکوزا لومړنۍ برخه د معدې د دیوال لومړنۍ لایه یا لومړنۍ پرده د کلمنر په نامه له حجراتو جوړه شوې ده او کلمنر حجرات دغسې یو شکل لري، د کالم په شکل باندې دي او هره حجره په خپل منځ کې هسته و ډي ان اے لري او یو جوړ نظام ده هره حجره. دغه حجرات په خپل سر باندې د میوکس په نامه یوه پرده لري. د میوکس پرده ډیر مهم او حیاتي رول لري زموږ په معده کې. یعنی دا شو د معدې دیوال د حجرات داسې یو شکل لري، په سر باندې د میوکس په نامه چسپناکه بلغمي مواد پراته دي او دا د ګابلټ سلز په نامه او همچنان د میوکس سل په نامه له حجراتو نه ترشح کیږي. دا شو سمپل کلمنر اپیتیلیم. سمپل کلمنر اپیتیلیم د کلمنر اپیتیلیم پر سر باندې یوه دفاعي پرده پرته ده چې هغه ته میوکس وایي. میوکس هم د معدې له حجراتو جوړیږي، یعنی دغه میوکس د معدې له حجراتو جوړیږي او ترشح کیږي بره چې له تیزابو د معدې د حجراتو حفاظت وکړي. همدارقم د تیزابو ترڅنګ په خوړو کې د موجودو مخربو عناصرو نه زموږ وجود وژغوري. ښه، کله چې ایچ پایلوری زموږ معدې ته راورسېده نو د فلاجیلاو په واسطه باندې حرکت کوي. د دغه فلاجیلاو په واسطه باندې بالاخره ځان رارسوي باډي ته او پایلوریک ریجن ته. په باډي او پایلوریک ریجن کې لومړنی کار چې کوي هغه له ځانه د اډهیژن دپاره یا د دغه ځای کې د نښتلو دپاره میوکس سره د نښتلو دپاره لایپوپولیساکرایډز ترشح کوي. کله چې ونښتله له میوکس ساحې سره د ایچ پایلوري بکټریا نو بالاخره د همدغو فلاجیلاو په واسطه میوکس نه راننوځي داخل له حجراتو ته. کله چې د حجراتو ساحې ته راغی د هرې حجرې ترمنځ د ټایډ جنکشن په نامه جنکشنونه موجود دي. یعنی زموږ د اپیتیلیم هره حجره د یو بل سره د یو ارتباطي چینل یا د جنکشن په نامه ټایډ جنکشن په نامه وصل دي، ټایډ جنکشنز. ایچ پایلوری لومړنی کار چې کوي له خپله ځانه زهري مواد جوړوي. هغه زهري مواد د کاګ ای او د واګ ای په نامه دي. واګ ای مواد راځي او هغه زهري مواد دغه جنکشنونه له منځه وړي. نو د حجراتو ترمنځ یوه بې ثباتي منځته راولي، ډیګریډیشن یا تجزیه د دغه حجراتو بالاخره آهسته آهسته شروع کیږي او د مرګ و میر سبب ګرځي. کله چې ټایډ جنکشن له منځه لاړه یا خراب شو یا ناروغي ورپېښه شوله نو آهسته آهسته د واګ ای په نامه مواد د کاګ ای په نامه چې کوم مواد ول د کاګ ای دا راننوځي حجراتو ته او په داخل د حجرې کې د التهاب او د انفلمیشن پروسس شروع کوي چې په ده کې زموږ دفاعي سیستم بالاخره لاس په کار کیږي او دفاعي سیستم زموږ د اپیتیلیم په حجراتو باندې حمله کوي. خصوصا نیوټروفیل حجرات راځي او په دې ساحه کې د زخمونو سبب ګرځي. نیوټروفیل زموږ د سپینو کرویاتو یوه جنګیالۍ حجره ده. کله چې ایچ پایلوری دلته راننوته دا ټایډ جنکشنونه د دوه حجرو ترمنځ د واګ
ای په نامه ټاکسین یا زهر په واسطه بې ثباته شو، د کاګ ای په نامه چې کوم زهر ده یا زهري مواد دي دا په دې حجره کې د بې ثباتۍ او د مرګومیر سبب ګرځي. په حجره کې موجود مایټوکونډریا چې دغسې یو ساختمان لري او د انرژۍ د جوړښت وظیفه لري دا له منځه وړي. د دې سره نښتی انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوزوم، ټول هغه مواد چې په داخل د حجره کې دي د دغه ټاکسین یا زهري موادو سره مخ کیږي او بالاخره آیسته له منځه ځي او حجره د مرګ سره مخ کوي. دغه ډول مرګ ته اپاپټوسز وایي. اپاپټوسز یا د حجرې هغه مرګومیر چې د بدن د دفاعي سیستم په واسطه منځته راځي او له منځه وړي. همدا رقم مخکې ویلي ول چې د یوریز په نامه انزایم یوریز د اچ پایلوري لخوا ترشح کیږي. دغه یوریز راځي امونیا جوړوي، له یوریا نه امونیا جوړوي، یوریا اخلي په امونیا یې تبدیلوي. امونیا د تیزابو ضد خاصیت لري یعنی القلي ده. دغه القلي راځي نیوټرالایزیشن یا خنثی سازي کوي د کوم ځای په کوم ځای کې چې اچ پایلوری وي همغه ساحه د تیزابو نه پاکوي، یعنی د ځان نه د یوریز په نامه یو محافظ ترشح کوي دغه میکروب او بالاخره د فلاجیلاو په واسطه حرکت او د فلاجیلا په واسطه چې حرکت بشپړ شو له ځانه ترشحات کوي او د معدې د تخریش سبب ګرځي. ګوري څنګه یو اچ پایلوری کولی شي د وخت په تیریدو د معدې د زخم سبب وګرځي. کله چې اچ پایلوری د معدې حجراتو ته راننوته یا دغه میکوزا سره اټچ شو، البته داخل د حجرې ته نشي راننوتلی، کله چې داخل د دغه حجراتو سره اټچ شو نو د کالونایزیشن صلاحیت لري. کالونایزیشن څه معنی؟ تولید د مثل کولی شي په داخل په دغه سرفیس کې چې ونښته، یعنی یو اچ پایلوری په لکونو لسګونو په سلګونو نورو اچ پایلوریانو بدلیږي او دغه هر اچ پایلوری بالاخره د ځانه دغه مخرب عناصر ترشح کوي او بالاخره د معدې د زخم سبب ګرځي. څه ډول دغه زخم منځته راځي؟ ښه، کله چې اچ پایلوری راغی معدې ته د میوکس له پردې راووته. میوکس هغه داخلي پرده ده د چسبناک او بلغمي مواد دي چې د تیزابو زموږه د معدې دیوال ژغوري. نو بالاخره له اپیتیلیل حجراتو سره نښلي او د نښتو لپاره هم لایپوپولي سکراید د ځانه تولیدوي. کله چې ونښتل د خپلو ټاکسینو موادو په واسطه باندې د حجرې د مرګومیر یا د اپاپټوسس سبب ګرځي او همدا رقم انفلمیشن منځته راولي. انفلمیشن یا التهاب څنګه کولی شي منځته راولي؟ خپله اچ پایلوری زموږ دفاعي سیستم یا ایمیون سیستم اخلي او سټیمولیټ کوي او د دې نقیصې حول و حوال ورکوي. ایمیون سیستم یا زموږ دفاعي سیستم یو ډیر حساس او زیرک سیستم ده. کله هم چې بهرنی اجنټ راغی یوې حجرې ته مکمل هغه حجره باندې حمله کوي او هغه حجره ټوله له منځه وړي. اټک د څه شي په واسطه دغه حمله کوي؟ د نیوټروفیلو په واسطه. نیوټروفیل زموږ د بدن د دفاعي حجراتو یوه ډیره مهمه او جنګیالۍ حجره ده. راځي دغه نیوټروفیل او زموږ اپیتیلیل سیلز د حملې لاندې نیسي. کوم اپیتیلیل سیلز؟ هغه اپیتیلیل سیلز چې د اچ پایلوري د زهریاتو په واسطه باندې د هغوی وظایف مختل شوي ول. د اچ پایلوري کوم زهریات؟ هغه چې مخکې مې ولوستل د کاګ ای او د واګ ای په نامه چې کوم ټاکسین یا زهري مواد ول، دوی په داخل د حجره کې بې ثباتي منځته راوستله. دغه بې ثباتۍ نه دفاعي سیستم خبر شو او دفاعي سیستم بالاخره راغی په حجراتو یې حمله وکړله. کله چې په حجراتو حمله وشوله نو نیوټروفیل یا زموږ د بدن دفاعي حجره د اپیتیلیل سیلز د ډیث یا د اپاپټوسس سبب ګرځي. اپاپټوسس یا د حجراتو مرګومیر.
دغه ډیډ باډیز د حجراتو سویلنګ او ایډیما جوړي، یعنی پړسوب پیدا کوي، ګنده کیږي او دغه حالت بالاخره د ګستریک السر یا د معدې د زخم سبب ګرځي. دغه پروسه په یو ورځ یو هفته او یو میاشت کې منځته نه راځي، باید وارخطا نشو، ورته کلونه بالاخره نیسي چې موږ د دغه زخم سره مواجه کړي. څنګه کولی شي چې اچ پایلوري د ډوډینم د اثنای اشر یا د کولمو د زخم سبب وګرځي؟ دلته یو څه مهمه بحث دا ده چې کله د معدې په منځ کې السر، زخم او بې ثباتي د اچ پایلوري په وجه را پیدا شوله، زموږ دغه دفاعي سیستم یا ایمیون سیستم پیرایټل حجرات سټیمولیټ کوي. پیرایټل هغه حجرات دي چې تیزاب جوړي په داخل د معده کې. پیرایټل سیلز سټیمولیټ کوي او ورته وایي چې دلته په حجراتو حمله شوې ده، تاسو باید تیزاب زیاتره تولید کړئ چې د معدې له حجراتو دفاع وکړي. کله چې اچ سی ال ډیر زیات تولید شي، معمولا دغه اچ سی ال راښکته کیږي ډوډینم ته، یعنی وړو کولمو ته، او د تیزاب بالاخره په وړو کولمو کې د السر سبب ګرځي، پیپټیک السر. خپل اچ پایلوری نشي کولای په داخل د وړو کولمو کې د زخم سبب وګرځي، بلکې د اچ پایلوري له وجې راولاړ حالت کولی شي تیزاب زیات تولید کی، تیزاب برازي او د پیپټیک السر د زخم د ډوډینم د زخم سبب بګرځي، چې دته پیپټیک السر هم ویل کیږي. د معدې چې کوم زخم د اچ پایلوري په واسطه یا د بل هر حالت په واسطه منځته راځي، دته هم پیپټیک السر ویل کیږي. یعنی پیپټیک السر هم په معده کې منځته راځي او هم په کولمو کې منځته راځي. ښه، راځو د اچ پایلوري تشخیص ته. څنګه موږ کولی شو چې اچ پایلوري ډایګنوسز یا تشخیص کړو؟ ډایګنوسز یا تشخیص. دا مرۍ ده، دای هم معده. موږ مخکې ولوستل چې معده کې امونیا یوریا تبدیلیږي امونیا ته، دا د یوریا فرمول ده NH2NH2 درست؟ ښه، کله چې امونیا تبدیله شوله، یوریا تبدیله شوله امونیا یا NH3 جمع کاربن ډای اکساید، دغه کاربن ډای اکساید بالاخره راننوځي د وینې جریان ته. دا د وینې رګ کاربن ډای اکساید راغی د وینې جریان ته، او د وینې د جریان د لارې بالاخره ځان راورسوه هارت یا زړه ته. اوکې، کاربن ډای اکساید راننوته د معدې له دیوال نه د وینې جریان ته، د وینې د جریان نه بالاخره ځان را رسوي سږو ته. دا زموږ قصبة الریه یا ټراکیا ده، د ښي سږی، دی هم چپ سږی. راځي چپ سږي ته، او د چپ سږي نه بالاخره د خولې د لارې کاربن ډای اکساید راوځي بیرون. دغه کاربن ډای اکساید د یوریا بریث په نامه یو ټیسټ ده، په هغه کې معلومیږي. یوریا بریث ټیسټ. یوریا بریث ټیسټ یو ماشین ده، هغه پوکیږي، د مریض په واسطه پوکیي، او په دغه پوکي کې که چیرې کاربن ډای اکساید بیرون راووتل، نو په دې دلالت کوي چې په داخل د معده کې د اچ پایلوري په واسطه باندې د یوریز انزایم جوړ شو. یوریز انزایم راغی، یوریا یې تبدیله کړله په امونیا باندې جمع کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید راننوته د وینې جریان ته، د وینې له جریان نه راغی زړه ته، دلته له زړه نه راغی سږو ته، سږو نه مریض را پوکو بیرون ماشین ته. ماشین که چیرې کاربن ډای اکساید پیدا کړو، نو په دې معنا چې په داخل د معده کې اچ پایلوری شته. همدا رقم د یوریا بریث ټیسټ ترڅنګ بل سټول انټیجن ده. سټول په ډکو میتیازو کې یا په باولو کې د اچ پایلوري انټیجن لیدل کیږي. دغه دواړه معاینې نن سبا 100% نتایج نشي ورکولی. اکثرا صحي یا ساینسي ضوابط ښیي چې په دو کې
ایررز موجود دي، اشتباهات په دې معایناتو کې موجود دي. فالس نیگیټیو او فالس پازیټیو نتایج ورکوي. فالس نیگیټیو او فالس پازیټیو. فالس نیگیټیو فالس پازیټیو څه ته وایي؟ یعنی په ځینو انسانانو کې اچ پایلوری وي، هغو کې منفي ښیي، او په ځینو کې مثبت وي، په هغو کې منفي ښیي، په ځینو کې منفي وي، په هغو کې مثبت ښیي. په هر حال د اچ پایلوري د تشخیص لپاره تر ټولو ښه میتود د انډاسکوپ په واسطه باید موږ ولاړ شو داخل د معدې ته. په معده کې لومړی وګورو چې کوم السر، کوم تخریش، کوم التهاب شته که نه. اکثرا که چیرې اچ پایلوری په معده کې موجود وي، کلونه یې تیر کړي، د عفونت او د التهاب سبب ګرځېدلی وي، نو دلته ایریتیما موجوده وي. ایریتیما څه معنی؟ ریډ کلر ډسکلریشن، یعنی د داخل د معدې حساسیت کړی وي او تقریبا تکه سره ښکاري په انډاسکوپ کې. که تخریشونه موجود وي د اچ پایلوري د وجې، هغه هم کولی شو د انډاسکوپ په واسطه وګورو. تر ټولو مهمه له مشکوکې ساحې نه سمپل غوښه راخلو. دغه سمپل د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي، هیستوپیتالوژیست یې ګوري. په حجراتو کې که چیرې د اچ پایلوري د وجې کومه ډسپلیز یا تغییر د شکل راغلی، هغه هم پکې معلومیږي. همدا رقم انفلمیشنز کولی شو موږ په دغه بایپسي سمپل کې وګورو چې نیوټروفیل، بیوزوفیل، ایوزنوفیل، ماست سیلز، دغه جنګیالي حجرات په دغه سمپل کې شته که نه. که وي معمولا معنا دا ده چې د اچ پایلوري په نامه میکروب د حملاتو له لاندې واقع شوی و او د دې ترشحاتو هم زموږ دفاعي حملات جوړ کړي ول. همدا رقم د حجراتو شکل کولی شو وګورو، کالمنر اپیتیلیم، چې دوی ته کومه صدمه رسېدلې ده که نه ده رسېدلې. په خپله سپایرل شیپ بکټریا کولی شو چې موږ په دغه سمپل کې وګورو. که چیرې سایټالوژي وکړو، موږ کولی شو چې د اچ پایلوري شتون او نشتون هم په دې سمپل کې ثابت کړو. ترڅنګ یې د اچ پایلوري دپاره د پی سی آر معاینه، پولیمریز چین ریاکشن، هم ډیره مثمره ده او 100% نتیجه لري. یعنی دا اچ پایلوری ده، یو سپرینګ شکله بکټریا ده. دغه بکټریا ډي ان اے لري، هسته لري، او په ډي ان اے کې مختلف اسیډز دي چې دا کولی شو موږ د پی سی آر په واسطه باندې وګورو. دا هغه فلاجیلا ده چې حرکت کوي. راځو د اچ پایلوري تداوی ته یا معالجې ته. ګورئ، د اچ پایلوري په معالجه کې تر ټولو مهمه د اچ پایلوري تشخیص ده. که چیرې اچ پایلوری موجود و، موږ کولی شو د ټریپل رژیم نه استفاده وکړو. ټریپل رژیم څه ته وایي؟ ټریپل رژیم د اچ پایلوري د معالجې یو رژیم ده چې په هغه کې انټي بیوټیک سره مکس کیږي. د 2 ورځو او په ځینو حالاتو کې یې د 14 ورځو دپاره مریض ته ورکوي. یعنی اموکزیسلین د مریض وزن او قد ته په کتو یې ډوز ټاکل کیږي. جمع کلیریترومایسین چې کلیریټک په نامه راځي، کلیریترومایسین، جمع پی پی آی یعنی پروټون پمپ انهیبیټرز چې پانټاپرازول او ایزومیپرازول او ډیکسانساپرازول امثال هم دي. دا مریض ته د 2 ورځو دپاره په یو رژیم کې ورکول کیږي. بعد له هغې اچ پایلوری ګورو چې شته که نشته ده. په ځینو حالاتو کې مریض د دغو انټي بیوټیکونو سره حساسیت لري، نو په ډیر احتیاط باید وخوړل شي. او که چیرې مریض د دغه انټي بیوټیکو سره حساسیت ودرلودو، کولی شو د لیوفلکزسین نه هم استفاده وکړو. لیوفلکزسین همدا رقم د انټي بیوټیکو په جمع کې د ټیټراسیکلین نه هم کولی شو استفاده وکړو، انټي مایکروبیلز. دا په هغه حالاتو کې دي چې کله فرست رژیم یا ټریپل تراپي یا ټریپل رژیم ناکام شو، مریض ته نتیجه ګټه ورنه کړله، بیا کولی شو لیوفلکزسین او ټیټراسایکلین او همدارقم میبنډازول یا دغه فلاجیل له دونه استفاده وکړو. مهمه
یو څه دي چې هغه باید ټول پرې پوه شو. مثبت اچ پایلوري هېڅکله په دې معنا نه ده چې موږ د اچ پایلوري د ټولو خطراتو سره مخ یو، ځکه 50% د نړۍ اوسیدونکي زموږ د وطن اوسیدونکي نه بلکې د نړۍ اوسیدونکي ورلد وایډ په ټوله دنیا کې د اچ پایلوري میکروب لري. دغه میکروب په هر انسان کې د زخم او د التهاب او د کانسر سبب نه ګرځي، بلکې په هغو کې چې کلونه 10 کاله 20 کاله موجود وي او هیڅ تدبیر به په وړاندې ونه لري. که تاسو د اچ پایلوري مثبته معاینه لرئ دا په دې معنا نه ده چې په وجود کې مو هم د اچ پایلوري ټول خطرات موجود دي. یو ځل انټي بیوټیک خوړل کافي دي که اچ پایلوري له منځه لاړه. که له منځه لاړ نه نو هغه د تکلیف کومه سیویریټي چې ده، کوم شدت چې ده، هغه کافي له منځه وړي. اکثرا د اچ پایلوري په معالجه کې مریض کافي زیانونو سره مخ کیږي، یعنی د انټي بیوټیکو خوراک موږ د حده زیات وکړو د ډسبایوسس په نامه بل تکلیف منځته راځي، او ډسبایوسس بیا د ټول عمر تکلیف ده، یعنی د بدن نورماله بکتریا له منځه ځي او د بهرنیو میکروبونو په وړاندې د وجود دفاع له منځه لاړله، بیا نه یوازې اچ پایلوري بلکې بلا میکروبونه کولی شي د تکلیف سبب وګرځي. مننه.